مریان واوځه ته دا دې راورسېده د خیره سره بس وختي کور نو دغه ځای خو نو داسې علیحده لکه سټیج غوندې نو میلمه راسي چې هر کوم خسته یې اخیستګي ورکېږي ماشاءالله ماشاءالله واه واه هیوادمل صاحب بوی خو ډېر خوشبوداره دی نوتلو یا هم د داخلېدو دروازه ده یا دهلیز دی فیصله سلامونه دوستانو په دې هیله ښه بیاست ښه راغلاست درته وایو نن ښایسته پروګرام درته لرو د خیر سره د پوهنتون د همصنفیانو سره د ډېر وخت وروسته ښایسته مجلس لرو ماښامنی مجلس لرو نو ملګرو ته مو زنګونه ولیدې راغوښتې مو دي د افغان صاحب بس ښایسته میلمستون دی نو بس هلته ځان رسوو د خیر سره هلته به ملګري ټوله سره رايوځای کېږي او ښایسته شپه به تېروو سلامونه هیوادمل صاحب تا ته د محب وایلاګ ټولو اورېدونکو او لیدونکو ته بس بعد له ډېره وخته د پوهنتون همصنفیان موږ سره رايوځای سوي یو موږ 2 کاله د فراغت کې په دا تېرو 2 کلو کې مې یوه بله میله کړې ده داسې تجمعي میله یوه مو نن پلان کړې ده نو نن د افغان صاحب میلمستون ته روان یو نو ملګرو دا دې راورسېده د خیره سره بس وختي کور ودان دروازه راته خلاصه کړه داسې ښایسته میلمستون دی دوستانو په کندهار کې عینو مینه کې نو انشاءالله در باندې وینو یې د خیر سره رسېدو دا میلمستون به در باندې ووینو چې څونه ښایسته ښکلا لري او د میلمنو دپاره څونه مجهز ځای دی ښایستګي به در باندې وینو د خیر سره تاسې ملتیا وکړئ اوس لا د چغوکو ډېر ښایسته غږونه دي نو یو په یو به دا ځای در ښکاره کوو چې دلته څنګه ښایسته شینګیا سره ترتیب شوې ده او دلته تاسې وګورئ دوستانو دغسې د تاکانو دپاره د انګورو دپاره دغسې غټ ځای برابر شوی دی او دا یې د ننوتلو یا هم د داخلېدو دروازه ده یا دهلیز دی فیصله داسې تاسې وګورئ ماشاءالله ماشاءالله بس ټوله شیان پکښې ځای پر ځای شوي دي داسې وګورئ ډېر ښایسته ځای دی داسې وګورئ یو ډېر ښایسته د ګلانو بوی دی ډېر ښایسته میلمستون دی دوستانو نو دغه ځای خو نو داسې علیحده لکه سټیج غوندې جوړ دی لوړ نو دلته داسې بلاوسه پکښې نو هیوادمل صاحب دا کوچ به بلکل دلته له دوړو ساتل شوی یخی ده بلکل دا پوښ مې ایسته کړم تر څو پورې د ملګرو د کښېناستو لپاره و دا خو نو هغه حفاظتي پوښ دی چې پرې اچول شوی دی او دغه بس دغه ولاګ انشاءالله باید کېده بلکل بلکل نو بخیر راورسېدو اوه انشاءالله سره په تماس کې په واتساپ کې را روان دي د خیر هیوادمل صاحب چای هم تیار کړي دي ملګري خو درځئ هلته به کښېنو افغان صاحب نور ملګري به هم راسي دوستانو بس دغسې ښکلاوې دي دغسې ښایستګي ده تاسې داسې وګورئ دلته چې نو میلمه راسي چې هر کوم خسته یې اخیستګي ورکېږي ماشاءالله ماشاءالله نو چای دا دي وختي له افغان صاحب کور یې ودان بس برابرې سوي دي او دلته څه شی جوړېږي افغان صاحب دلته کور جوړو ښه دلته کور جوړو د مشر افغان صاحب لپاره ښه دغه د اوسېدو لپاره ښه ښایسته ځای ماشاءالله ماشاءالله کابل کې کله کله راشي بیا به د دې لپاره هغه اوسېدو ځای بلکل ماشاءالله دا خو نو ځای درته راشي نو دوستانو دلته راسئ تاسې داسې ښایسته ځای دی دغسې میوهداره درختې دي میوهداره انار پکښې کې دي دا په اصطلاح د انګورو تاک دی دا د شفتالو درختې دي تاسې وګورئ دلته داسې ښایسته ګلان دي او دلته یې اوس تازه کور اچولی دی دا هم پخوا د میلمستون یوه برخه وه اوس یې کور اچولی دی هم به د کور استفاده ځینې کېږي په دغه طرف کې او دا طرف به بیا ښه ښایسته میلمستون د میلمنو لپاره او بل پټ ځای هم لري دوستانو ښه ښایسته هغه هم بیا درته باندې ښکاره کړم دغه ځای دی دوستانو تاسې وګورئ ډېر داسې ګلاوسه جوړ دی دننه ښه پټ ځای دی ښه یعنې خونې رقم دی دا څونه ښایسته ګل دی دوستانو نن بیا نه کې وریځ هم ده او په ضمن کې څه ناڅه دوړې هم شته خو ترې وخته له دوړې موږ نه په عذابوي دلې به کښېنو او وروسته که چیرې دوړو په عذاب کړو نو دغه دننه ښه ښایسته ځای دی د کښېناستو بیا بلته کښېنو تاسې څنګه ځای کې کښېناستاست مګر سره ځانونه زنګوئ دلته باید کښېنو دوستانو دا خو دا جلا چوکۍ ده چې دلته ناست دی
د جانان خیال مې زنګوي لکه د ټال مې زنګوي. ښه دا په ټوله زه کښېږدم افغان صاحب ښه شکه وکړه وایي ولاګ هم کوې پټه دې پروژه دی دغسې عشقونه پر ایله کړي دي. سروري صاحب څنګه دی طبیعت څنګه دی؟ والله هیوادمل صاحب محترم بیخي ښه یو ډېره خوندوره فضا ده بس مازدیګر ده ډېر داسې طبیعي ماحول ده شاعرانه ماحول ده بس شاعر نو بس دغسې ماحول ته ډېر خوشحاله یي چې مازدیګر یي دغسې شین طبیعت یي د مرغانو چوڼاوي او داسې طبیعي ماحول یي اوبه بهیږي چای یخی او دغه زنګېدلې چوکۍ یې نه بیا نو ډېر خوندور نو ډېر خوندور ماحول د افغان صاحب یې کور آباد چې موږ یې دلته را دعوت کړي یو تر څو یوه ښه منظره وکړو وروسته به ډېرې کیسې سره وکړو. نو ته خو وروره شاعر هم یې او دغسې ښه فضا برابره ده بیا وروسته پر موږ ډېره تاریکه کېږي بیا نو تصویر ډېر خوندور نه راځي. اوس که دوستانو ته خپل شعر لري یا انتخابي شعر لري؟ دوستانو ته به زه خپل یو شعر ووایم. مهرباني ارشاد. نور مې د صبر کاسه ډکه شوله نور مې د صبر کاسه ډکه شوله هغه تنکۍ پیغله ډکه شوله او د پېښور قیلون خانو ته به ځو د پېښور قیلون خانو ته به ځو که فیصله مو تر اټکه شوله. وا څونه ښایسته بیت. د پېښور قیلون خانو ته به ځو که فیصله مو تر اټکه شوله د زلفو سیوري ته دې نور دمې کړي د زلفو سیوري ته دې نور دمې کړي ذره زموږ در پسې ترکه شوله او ستا د سرو شونډو له ویالې اوبېدل ستا د سرو شونډو له ویالې اوبېدل په دوزخي د کوثر څکه شوله او مولانا شمس بایلود ما ته بایلودې مولانا شمس بایلود ما ته بایلودې الینو هم له لامه ورکه شوله او فاصلې نشي کمولی مینه فاصلې نشي کمولی مینه فاصلې نشي کمولی مینه جوړه د زړونو معاملکه شوله او یعقوبه بس کړه د ګریوان تڼۍ مې یعقوبه بس کړه د ګریوان تڼۍ مې ستا په پالنګ کې نابرکه شوله. وا څونه ښایسته. یو جهان مننه سروري صاحب. په دې هیله دوستانو تاسې به هم د سروري صاحب د شعر د غزل څخه ډېر خوند اخیستی. ما خپله ډېر ښه خوند واخیستی ځکه چې داسې ماحول دی تاسې دا ماحول ته وګورئ او هلته بیا زموږ خوږ ملګری جناب افغان صاحب چې دلته را دعوت کړي بلکل کوربه ملګری چې موږ یې دعوت کړي یو. نو افغان صاحب ته خو ماشاءالله داسې ښه پر طبیعت ناست یې چای دې په لاس کې دي او په کوچ کې څه احساس کوې دغسې چاپېریال کې؟ نو چاپېریال کې خوشحاله یم ډېر ښه خوند کوي ځکه صنفیان مو سره یو ځای دي مازدیګر دی اختر ته لا وخت هم پاته دی بلکل نو خوشحاله یم خوشحالي احساس کوم بس هر کله راسي مجلس وکړو دا به وایي چې بیا به سره کښېنو بیا به کښېنو. بلکل ستا د دعوت او د راټولونې څخه مننه ورور. هیله کوم وروره بس نو موږ ته همصنفیانو لا به بیا هم دغه اړیکې پالو. بلکل ځکه دا د همصنفیتوب که هغه د پوهنتون دوره یي که د مکتب دوره یي دا ملګري ډېر سره شیرین ډېرې ښې خاطرې سره لري. نو دا دي دوستانو هغه یو نیم ملګري چې را روان شوي وو هغه دا دې راورسېده دا د نوید صاحب ته دې راوله دا چیرې وروره چې ورک ورک یې څنګه صحت ښه دی جوړې کړی ده په خیر راورسېدلې صحت ښه دی سمیع خانه ته هم په خیر راورسېدلې صحت ښه دی جوړې کړی ده شپې ورځې په خیر دې کړی ده شرامه صاحب چیرې سهال دې جوړې کړی ده شپې ورځې په خیر دې کړی ده درځئ نو جانې کې درځئ نو دغه دې دوستانو دغه ملګري مو همصنفیان مو راورسېدله موږ خو وختي راغلي وو نو نور ملګري هم را روان دي دوی دا چې په خیر راورسېده دوی به هم کښېني د خیره نور ملګري چې هم سره برابر شوه بیا چې مخته څه کوو دا به تاسې را سره ووینئ د خیره.
سمیع خانه ته په خیر راورسېدې الحمدلله خیر صحت ښه دی جوړ یې څه احساس کوې احساس دې راته ووایه دا چیرې یاست وروره نه معلومېږي والله ډېر وخت بعد بیا راننله سره ومولیدل مننه چې وروره رالې چې ځان دې راورسوئ بس د خیره بیا به سره کښېنو که ژوند و او دغه نو زموږ نوید صاحب څنګه یې صحت څنګه دی وروره په خیر راورسېدلې نو خوشحاله یې که نه یې خوشحاله بس کې په زوره راویستی یې بلکل بلکل مجلس مهم دی ډېر وخت مو نه و سره لیدلي شیر احمد صاحب څنګه یې ګرده مشکل په تا کې دی نماینده یې مګر غږ نه څه کېږي چې د ملګري ښه دی بیا ډېر مصروفه دی دغه دی استاد ده ته یې ترموز ورکړئ نو سروري صاحب ته خو اشپز نه خو اشپز که زه یم خو بیا هم ټول ته ولاړ باید تا ته درکول شي بلکل ما ولانو که وارخطا و سړي عظمت صاحب کړایي څنګه کړي ځکه هغه سره راغلم ډېر ماشاءالله څه لوازم فوقالعاده کار دی نو کار دا داسې کړایي دې پیدا کړې ده ښه غټه کړی دا ولا پیدا هم کړله دا شان خو ستا دلته د افغان صاحب په ځای کې بس دوستانو دغونه غوښه پرې ایښې ده ښه او دغونه غوښه نور هم راته ګوري چې دا به هم سره کوم او دا هم کار خو نو ماشاءالله وا هم کار په همکار کې مې ویل نشته انشاءالله ولا همت صاحب کړایي خو دوستانو ولیدله کړایي په خاص وله اوس د وریجو دپاره امادګي نیسو وریجې هم پخوو نو هندوانه هم د خیره سره اوس مو سره منده کړه د یخچال پروت دی چې په یخچال کې کښېږدو د ډوډۍ وروسته به هندوانه هم ښه یخوي د خیر سره د خیر سره تاسو په خیر راورسېداست ډېره مننه نو څنګه د هندوانه بسېږي ښه ډېره ده ډېره هندوانه ده ملګري دونه نه دي انشاءالله هندوانې خو نو دا ښه خوندورې رسېدلې دي او ښه مصري دي بس ښه دی اوس نو د هندوانو اول سروي مطلب خامخا داسې کرار انشاءالله سره سمېږي صاحب در باندې ووینم دوستانو دا د افغان صاحب بیا شلومبې سموي څه کیسې دي افغان صاحب ډېره مننه دا څنګه شلومبې دي داسې دغه شلومبې معلومېږي د غوا اصلي شلومبې معلومېږي ښه پوډري خو به نه هم دی د کړایي اوسنی حالت واه هېوادمل صاحب بوی خو ډېر خوشبوداره دی ډېر ښه لګېږي واه ادرک هوږه مرچک کړایي مساله ټوله شام ماشاءالله واه او دغه رومیان د څه لپاره دي هېوادمل صاحب هغه د وریجو دپاره دي ښه وریجې رومیان غواړي دا څنګه وریجې دي ښه قضاوت دغه کسان کولی شي ښه او تاسې څه پکښې وایاست څنګه وه د دې بازي څنګه وه ښه یاست صحت مو ښه دی په خیر یاست څنګه وه لوبه څنګه وه که نور یاران لکه ستړي شوه لکه څنګه ستړي شوه ښه او دا نو خرابه ده کیسه چې در قسمو لاندې شوه کیسه دا نو ستړې شوه او دا کم یو ډېر قسمونه اخیستل کم یو دغه ښه دغه ځوان یادګار پاتې سي سبا به نه وي دغه یادګار خو به وي او ستا په ویلا کې دغه ملګري راغلي هم نه دي ښه دي چې په دغه ملګري څوک نه دي یار نه دي راغلي د هغه د ډیپلوم دی پاله پاتې د مینیګراف ته ورغله د ډیپلوم دی د مینیګراف دی پاتې شوی ده ښه نو دا دی سروري صاحب اشپزخانې ته راورسېدلو ښه څنګه کوو نو خورو یې که احمد صاحب همکاري وکړه د شانو په انتقال کې ماشاءالله شلومبې تیارې کړې دي ترکاري ده او په ضمن کې نه پوهېږم مشروبات یې راوړي دي احمد صاحب په یخچال کې مشروبات یې راسه وګورو راځئ چې وګورو مشروبات څه شي لرو دا خو هندوانه خو مو مخکې میده کړو میوه ده دغه دي کوک ستا او دغه کوک ده یخې اوبه دي دغه مشروبات دي د خیر سره میوه ده او کړایي هم تیاره ده دا کا بس د وریجو د بخار په یخی ده او پلاو پخوي څنګه دې کړله وریجې څنګه دا د کړایي د ښکاره کمې واره ده کړایي وګوره چې اوس څنګه سوې ده او واه ډېره خوندوره نه ده احساس کړله ډېر خوند کوي واه ډېره خوندوره ده ماشاءالله مګر نه کیو داسې وچه را معلومه شول سروري صاحب څه پکښې وایي اوبه یې ډېرې دا ډېره ژوره ده احمد صاحب ژوره ده کړایي ژوره ده ورمسته اشپزي ژوره ده همیشه چې موږ کوم ځای کې میله باندې تللي د دې کور باندې هم دا اشپزي والله د سایت بسېدلي اما اشپزي د فرق نه ده دوستانو سروري صاحب 2 ګیلاس راواړولو 3 ګیلاس پر شو دا څلورم هم راواړولو
او دای چې دا ویډیو ویني بره غږ کې وایي خیر راوړو پلانکی شی راوړو دی د دې لپاره کار نه کوي چې دا موږ ورته راغلو د اسلام کې دغه بتران لپاره کار کوي ژر وڅ شي دا د زمریانو واوا ځای ته یار زاهد صاحب زنده باد